ملګرو دغه ویډیو صرف او صرف د هغو خلکو د پاره ده چې په دې فخر کوي چې زه پاکستانی یم. تاسو ته د مبارک وي، تاسو پاکستانیان یې. خو یوه خبره به سره منو چې چرته هم په کم هیواد کې په پاکستانی باندې راغلی ده یا ټینشن ورته جوړ شوی دی، د تا هیواد د هغه د پاره هیڅ کار نه دی کړی. که په اماراتو کې یو پاکستانی لیبر لګیا دی، هلته مزدوري کوي، د هغه سره د امارات ګورنمنت څه هم ظلم وکي، پاکستان د پښتنې نه دی چې تپوس دې وکي. همداسې که نن سبا وګورې نو په قرغیزستان کې هلته ټول خلک پسې راوتي دي لوکل، او پاکستانیان وهي ټکوي، عزتونه یې لوټ کوي. پاکستان د پښتنې نه دی. دلته د تا وزیر خارجه وایي چې هلته د پاکستانیان نه زخمیان شوي دي او نه هلاک شوي دي او نه چا ورسره زیاتې کړې دي. دا خو د تاسو د هیواد حال دی. سړی خو په هغه هیواد باندې فخر کوي چې د تا په سر څه کولی خوشي. قسم په خدای چې د نړۍ په کم هیواد کې په پاکستانی باندې څه تکلیف هم راشي، نو دا حکومت دغه هیواد د تا د پاره هیڅ کار نه کوي. دا هیواد فقط د جګیردارانه سیستم لاندې دی، د جګیردارو خلکو دی. یوه مخصوصه طبقه ده چې په دې هیواد باندې حکومت کوي او ټول محکوم قومونه د هغوی لاندې غلامي کوي او ژوند کوي. او انشاءالله که وخت راغی د اټک په دروازه به د پښتونستان بیرغ درته لګو. ګل خانه که ته ژاړې او که خاندې، د پښتونستان بیرغ به درته لګو، پښتونستان به جوړو، پښتون به یو کوو. د تا نه به هم پښتون جوړو که جوړېدې، او که چرې جوړ نه شوې یا به دې سیده پنجاب ته لیږو، که نه وي اباسین ته خو دې لازم ورګوزارو.